سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د صحابو دشمنانو ته د مور کنځلې کړي، نعوذ بالله، په خپل کتابونو کې. او زما نبی څه وایي؟ د صحابو دشمنانو ورته د مور کنځل کوي، په کتابونو کې لیکلي، خپل تاریخونو کې. او زما نبی څه وایي د احد په میدان کې؟ دا سعد ولاړ دی، نبی علیہ السلام نه خپل نبی علیہ السلام مخې ته د ځان نه ډال جوړ کړی دی چې کوم غشي راځي، کوم توري ګزار راځي، نیزه دی ورته ولاړ دی، طلحه ورته ولاړ دی. طلحه په یو لاس باندې تورم نیسي، نیزې تم لاس مخکې کوي، غشي تم لاس مخکې کوي. د طلحه رضی الله عنه ټول لاس ختم شو، شل شو. او داسې یو څو صحابت نورم ګر چا پیره ولاړ. نبی علیہ السلام به فرمایل که څوک په مخ د ځمکه ګرځېدونکی شهید ګوري چې په مخ د ځمکه ګرځي، طلحه ته دې وګوري. دا هغه کس دی، هغه ځوان غیرتي چې په ما کم ګزار راغلی د لاس ور مخکې کړی دی، دی ختم و. هر ګزار د مرګ و، خبره چې الله یې مرګ نو لیکلی. د شهید دی، په ژوند کې ولا شهادت ډګري جاري کړه نبی علیہ السلام. او نبی علیہ السلام خو د ځان نه ډګرې نه جاري کولې. چا به ورته ویل؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله قرآن کې فرمایي سورې النجم کې، دا زما نبی په خپل خواهش جبه نه چلی، بلکې زړه کې ورته الله وایي زور واچوم وحي، نو بیا خبره وکړي، د زبان مبارک نه جاری شي خبر. دا هغه سعد دی ما تاسو ته ویلې چې د صحابو دشمنان دته د مور کنځل کوي. او زما نبی سوی ورته د احد په میدان کې ارمی یا سعد فداک ابي و امي. الله، ځکه دا په غشو کې اشتلو کې ډېر تکړه نشانه بازو، نو د سره کسوړی وه، هغې نه به چې غشی راویستو پکې به کې په دې مشرکان به ورخوښه کړل. نبي علیه السلام نه به کسان تمبول او تیتر بیتر کول به. نو نبی علیہ السلام ورته په دغه وخت کې د ګرم جنگ کې وای وشتل کوه ای سعدا، زما دې درنه مور او پلار قربان شي. دا نبی علیہ السلام صرف دې صحابي ته ویل. اگر چې بعض روایتو کې د زبیر رضی الله عنه بارک هم راځي، کوم چې د نبی علیہ السلام د ترور زوی هغه ته هم دا ویلي دي. خو د سعد رضی الله عنه بارک بالکل په صحیح سند او قوي روایات دي چې په صحیح بخاری، صحیح مسلم او په ټولو احادیث کتابونو کې راغلي. بلکې چې کوم صحابي سره به کسوړی نبی علیہ السلام لیدله او په دې لاره به تېرېده په دې میدان د احد کې، نبي علیہ السلام ورته دې خوا راشه چې راغلی و دا غش ورکړه سعد له، ځکه ستا ته دونه تکړه نه یې، ته یې دونه ښه نشي استعمالولی. سعد یې بهترین انداز سره استعمالوي، دا خلک په صحیح طریقه باندې ولي. الله سبحانه وتعالی دې قرآن کریم کې مونږ ته تاریخ هم ذکر کوي د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام او د مخکنو قومونو او امتونو. په دې کې آخر څه فایده ده او څه حکمت دی چې الله رب العالمین د انبیاءو دا تاریخ موږ ته په قرآن کې بار بار ذکر کړی دی. د دې ځای په ځای الله رب العالمین فایده هم ذکر کوي چې په دې کې غټ غرض زموږ ستاسو عبرت او نصیحت اخیستل دي د مخکنو قومونو د واقعاتو نه. هغوی د انبیاءو خبره ومنله، الله کامیاب کړه، دعوت د توحید قبول کړه، الله رب العالمین دنیا کې هم کامیاب کړه او د آخرت زیری د جنت هم واخست. او کوم قومونو چې د انبیاء سره دشمنی وکړله، مخالفت یې وکړو، د توحید په مقابل کې ودرېدل، د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دعوت یې ټکرا وکړو، الله دنیا کې هم تباه کړه، عذابونه پرې راغلل. او د آخرت د عذابونو تذکره هم الله کړی ده چې دا په دنیا کې چې کوم عذاب دا خو لږ، ولعذاب الآخرة اکبر، د آخرت عذاب ډېر لوی دی، اب هم ورله ورکومه. دې کې غرض دا دی بیا الله رب العالمین کله کله یو بله جمله وایي په دې قرآن کې، دا واقعات چې د پیغمبرانو ذکر کوي د امتونو، کله الله فرمایي قل سیروا فی الارض، ای زما نبي دې خلکو ته وایي په دې ځمکه کې لږ وګرځئ، کنه لږ چکر ووهئ، وګرځئ. معنا دا ده چې تاسو لږ دغه قومونو علاقو ته لاړ شئ چې په کومو قومونو باندې الله عذابونه راولېږل، په کومو قومونو چې الله عذابونه رالیږلي دي د هغې د علاقو ته لږ لاړ شئ چې تاسو ته پته ولګي د هغې د دې کنډراتو نه، هغې چې هغه کومې آبادۍ کړې وې الله تباه کړلې، او د هغه خلکو مخکنۍ هغه واقعات او تاریخي احوال لږ معلوم کړئ چې داسې مضبوط خلکو الله تحس نحس کړه او تباه کړه، داسې الله موږ هم کولی شي. الله فرمایي وګرځئ، معنی دا تاریخ د خلکو معلوم کوي تاسو. دیو جن علماء دا سیر چې دی ګرځېدل دا په دوه قسمه دی، یو سیر بالاقدام دی
په قدمونو وګرځي لاړ شه ته ټیکټ والی لاړ شه هغه ځای د عبرت دپاره. دویم دا دی چې هر سړی بل ته نشي تللی چې زه لاړ شم او ته لاړ شم په دې قرآن کې چې کوم واقعات د قومونو ذکر دی هغه ځایونه مونږ ووینو. نو دویم سیر دی سیر بالمطالعه، په مطالعې سره هغه ځای ته چکر ووهه. کتاب به کولاو کې مطالعه چې وکړې لکه ته چې هلته لاړې، قرآن به کولاو کې د تفاسیر به کولاو کې تا ته به د هغې ټول تفصیلات مخې ته راشي. نو بس دا داسې شوه لکه تا چې د هغه ځای سیل وکړلو، عبرت دې ترې واخیسته چې ګوره داسې قوم او الله داسې تباه کړو. دا الله رب العالمین ځای په ځای د احوال قرآن کې ذکر کوي. بیا د دنیا احوال یو شان نه په یو حالت باندې نه وي، دا بدلیږي را بدلیږي، کله یو شان ته کله بل شان. کما ټوکړه د آیت چې ما ولوسته ستاسو مخې ته کې الله رب العالمین فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس. الله فرمایي دا ورځې دي مونږ یې اړو راړو د خلکو منځ کې، کله یو شان حالات کله بل شان حالات. دا حالات بدلیږي را بدلیږي په مختلفو طریقو باندې. دې کې د الله رب العالمین جدا حکمتونه دي. خو مونږ او تاسو که غواړو چې د دنیا په مخ ښکلی او ښایسته تاریخ وګورو نو د صحابه کرامو رضی الله عنهم تاریخ راوچت کړي. ځکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسو مبارکو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس مبارک مجلس کې تربیت شوی جماعت دی، پاک جماعت دی. او ته چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم مرتبه او عظمت معلومې نو اول به قرآن راوچت کړي چې قرآن کې الله رب العالمین د دې په باره کې څومره فضایل ذکر کړي. دا واس کړه څومره تیز کړی دی، څومره فضایل الله رب العالمین ځای په ځای په دې قرآن کې ذکر کړي دي د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم. څومره چې د مؤمنانو سره د جنت وعدې شوي، په دې مؤمنانو کې اول نمبر څوک داخل دي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم. همدغه خلق دی چې دا د مؤمنانو اولنی جماعت. کوم ځای کې چې قرآن کې ته د متقینو صفات ګورې، دا صفات به تا ته د ټولو نه اول په صحابو کې ښکاري. کوم ځای کې چې قرآن وایي چې اولئک هم المفلحون، دا خلق کامیاب دي د آخرت په کامیابۍ، دې نه مخکې چې کوم صفات ذکري دا به اول په صحابه کرامو رضی الله عنهم کې وي. کوم ځای کې چې الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې اولئک هم المتقون، دا متقیان دي، دې نه مخکې چې ګورې هغه به صحابه کرام رضی الله عنهم د هغوی صفات. کوم ځای کې چې ته دا ګورې دا فضایل د مؤمنینو متقینو اولئک هم الراشدون، دا هدایت یافته جماعت دی، دا ابرار دي، دا متقین دي. نو دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جماعت دی چې دا ښکلي صفات الله اول په هغوی کې پیدا کړي. یعنې تاسو دا منئ، دا ستاسو ذهن کې راتلی شي چې الله د قرآن کریم کې یو ډله ذکر کوي او الله دې وایي چې دا متقیان دي، دا رښتوني دي، دا جنتیان دي، دا دین الله راضي دی. الله دې هسې وایي او هغه خلک دې نه وي، داسې کیدای شي؟ دا بیا الله څوک یادوي چې نشته دی؟ نو د صحابو دشمنان ته انکار کوي چې نه نه دا د دوی باره کې نه وایي، دا چېرته د بل چا په باره کې وایي. نه نه دا هم د دوی باره کې وایي. دا ابوبکر د الف نه واله تر د علي د یا پورې چې کوم صحابه دي که نه، دا ټول پکې داخل دي. دا پاکه ډله پکې داخله ده چې دا نبی علیه السلام سره آخر پورې وفاداری کړې ده او د دنیا په ګوټ ګوټ باندې د اسلام جنډې ودرولې. تېره جمعه موږ خبره وکړله چې په دې میاشت د سفر کې که په تاریخ کې وکتلی شي د نبی علیه السلام زمانې نه راواخله تر د وروستو د نږدې دورونو پورې غټ غټ واقعات په دې میاشت کې راغلي دي. دا هغه میاشت و د سفر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کړی دی او الله رب العالمین هلته آیتونه نازل کړه د قتال د اجازت چې کافرو سره اوس قتال جایز دی. په مکه کې قتال حکم نه و راغلی، کفو ایدیکم. مکه کې حکم دا لاسونه بند کړئ، جنګ به نه کوئ. ولې؟ تعداد کم دی، قوت کمزوری دی. سره دی چې نبی علیه السلام ته الله وایي زه به درله کامیابي هم در کوم، خو نه دنیا دارالاسباب دی که نه دی؟ نبي هم اسباب اختیاروي. هغه اسباب په مکه کې نه و مهیا. نو الله رب العالمین ځکه ټولو صحابو ته امر کوي مؤمنانو ته چې نه لا اډر نشته،
قتال بلا نه کوي صبر د صبر ایتونه راځي ټول ظلمونه پکېږي او الله بدل برنا کنزل مرتکیږي الله بدلم ماخله وال ټکولم کیږي الله نه باخله بدل او صحابه خدای الله د حکم تابع په مسجد حرام بندي په مونږ پابندي لګي مسجد حرام صحابه کورونو کې منځونه کوي ځکه دشمن دې ظلم کوي د دشمن د خوف د لاسه د ظلم د لاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې محصور دي صحابه په کور کې 3 کال په یو کانډاو کې قید تیر کړو جیل نبی علیہ السلام دا چې کوم شعبی ابي طالب دی د مکی چې کوم مشهور غر دی پاغي کې نبی علیہ السلام 3 کال سره د صحابه لوګي او تند تیر کړی صحابه به سرمنی په بو کې لمدول او داغي وب به اسکلي هغه به لکه ماشوم چې چوسنی وروي داس به په داخله ولګول خوراک سکات بنو خلکو سره بایکاټ کړ نه به تاسو اخلو نه به تاسو خرڅو نه به دوی نه رشتہ کو نه به دوی له رشتہ ورکو خبرې اترې هر سبن 3 کال زموږ ستانه نبی صلی الله علیه وسلم تکالیف تیر کړه په مکه کې او دا رنګه 3 کال دا قید تیر کړ 3 کال او باقي خو دیار لسکار په مکه کې ټول تکلیف دی 3 کال په صرف قید دی چې په دغه غاټي کې غیر دی په دغه کانډاو کې او د دې غر په یو علاقه کې نبی علیہ السلام سره د صحابه یو قسم جیل کې پروت دی ټول خلکو تلاس فستی دي څوک سره هیڅ تعلق نه ساتي دا لږ پټو ټکالو راغلي دین دی چې دا نن ما ته حدیث بیانېږي او د نبی علیہ السلام سنت او داسې په بې دردۍ باندې غورځو او داسې لکه په دې پوزه چې د چا مچ کینی او والوځي نعوذ بالله دومره دا دین سپک دی دا دومره سپک دین نه دی دی باندې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه قربانیان یو ګورو د صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو الله رب العالمین په دویم کال د هجرت آیتونه راولېږل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الله فرمایي اوس اجازت ورکړې شو مؤمنانو ته اذن للذین هغه کسان چې مؤمنان دي دوی ته اوس اجازت ورکړې شو چې دوی جنگ وکړي د کافر سره د مشرکانو سره کدینه بعدم کافر سره راځي بس دوی د استوره نور راواخلي ځکه مدینه ده کنه خپل ځمکه ورته ملاوه شو هجرت یې وکړو تمکین فی الارض راغی اسباب برابر دي قوت برابر شو ولی دا قتال به ولې کوي بانهم ظلموا ځکه په دې ظلمونه شوي په دې صحابه په دې مؤمنانو معلومه شو د ظالم قوت سره چې مشرکانو د مکی او دا او دور بدمعشانو د عربو قبایل او يهود دا غوی سره الله رب العالمین د قتال اجازت ورکړه او بیا الله یو وعده کوي چې کله دا صحابه تور روچته کې او jihad شروع کی و ان الله علی نصرهم لقدیر او بشک الله تعالی خامخا د دوی په مدد قادر دی الله وي زب مدد کوم تاسو بس حرکت وکي برکت به گزاج دشمن ډیر دی مؤمنان لګي دي دا وی سره وسله او اسباب ډیر دوی سره کم خو بس الله اډرو چې چونکه استاد خپل ازمکه ملاوه ده تمکین فی الارض راغه یو اسلامی حکومت تاسو قائم کړل ته نبی صلی الله علیه وسلم په سرپرستی کې ټول منظم یې نو لہذا اوس بدلتنا تاسو د دې مدینه پوره دفاع کوئ چې بار نه کافر راځیم سره او کپره به ماتوي ځکه الله قرآن کې فرمایي چې کافر وحید د ګوتو په بندونو دا جوړونه علمات کوي او د دې سټ د پاسه ول گزار ورکوا چې د ګوتو جوړونه مات شو توره بنشي راخسته وسله بنشي چلولې چې سټه مات شو ژوند به ختم شي الله دې نه بعد ولدا سزا ورکړي دي کافرو چې د پته ولګي چې دا امت مسلمه سو چړلې نشي سو پورې په ظلم کوم د دې د ظلم کاسه نورا په دوی نسکورې دوه والا دا هم د سی بیا وشو نو دا آیتونه د قتال د اجازت په دې میاش کې راغلي د دې میاشتې د سفر 12 تاریخ او دویم کالو د هجرت په مدینه کې د صحابه چې د قتال د کافر سره د جنگ د ظالمانو سره د جنگ اجازت راغی چې دا مشرکان ډیر ظلمونه کوي اوس پورې به په مکه کې ظلمونه کول په مسلمانانو اوس چې دوی مدینه ته راغله دلته پر بصیر راځي چې دلته مرانه نشي اخلاص یې دومره بدمعشان دي دلته به در پسې درځو ختمو بم نه الله فرمایي چې خدا دومره بدمعشان دي چې هغه وطن خو مرتفع خو د هجرت هم ته مکه او تاسو پسې دلته مرাজি نو اوس به تاسو په قلار نه کېنئ اوس به تاسو د مدینه دفاع کوئ او اوس به تاسو د کافر سره د قتال اجازه ته تاسو او دا خپل اصول دي قوانین دي
شرطونه دي چې قران کریم کې هغه بیا تفصیلی ذکر کوي. خو غرض مې دا چې په دې میاش کې دغه حکم راغلی دغه رنګه دا میاش چې دا په دې کې غزوه ابوا ودان متوي غزوه ودان هغه په دې میاش کې شوی چې په سیرت کې دغه تفصیلات موجود دي. دغه رنګه په سلورم کال د هجرت چې په مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سلورم کال دوه ډیر دردناک واقعات هم په دې میاش کې راغلي دي. په سفر میاش چې یو د رجیع واقع و بل د بیر معونه و چې په یو کې لس کسان صحابه کافر کو دوکه بوتلو او شهیدان کړ د نبی صلی الله علیه وسلم نه او په دې بل کې بیر معونه کې او یا کسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روان کړل او دوکه وسره په لار وکړل او شهیدان کړ. د دینه دا هم معلومیږي د عقیده یاد کوي چې زموږ تاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو ولې که پیغمبر عالم الغیب وې نو بیا خو په پیغمبر ته دا هم پته وي چې دا زما ملګري بوزي څه ورسره کوي وجني که نه او مسلمان چا له دې دپاره ورکول چې تا ته پته وي چې دی وجني دا حرام ده او په قتل کې ورسره ته شریک یې نعوذ بالله. نو نعوذ بالله چې ته پیغمبر عالم الغیب غیب دی په علم غیب ورسره دی عالم الغیب دی دا خو نعوذ بالله ډایرکټ په پیغمبر دا الزام لګي چې ګوره دا عالم الغیب هم او بیا خپل ملګري کافرو له لاس کې ورکړه په شهیدان او هغه ملګري چې په ملګرو کې چاڼ کړه دانې راغونډې کړلې چې تاسو دې قومونو سره لاړ شئ دوی ته درس کوئ دوی په دین پوهه کوي دعوت وکوي د دوی علاقو ته لاړ شئ د دوی په کلو کې د دین کار وکوي. او نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې وې دردولو. هغه واقعات هم په دې میاشت کې زما محترم ورونو راغلي دي. دغه رنګه خالد بن ولید رضی الله عنه عمرو بن العاص رضی الله عنه او عثمان بن طلحه رضی الله عنه ابویم په دې میاشت کې ایمان راوړی. کله چې د حدیبیې صلح وشو شپږم کال د هجرت دا میاشتو د سفر چې خالد بن ولید رضی الله عنه او عمرو بن العاص دا دواړه د مکې بهترین کمانډران د مشرکانو چې په جنگونو کې به دوی غټې کارنامې کولې. پته ورته ولګېده چې هلکه زموږ دا دومره غټ قوت دا دومره ډېر وسایل دا دومره منظم طور راتلل او بیا موږ شکست خورو بیا موږ ورو کمزوري کېږو دا محمد صلی الله علیه وسلم ورو په بره روان دی واقع چې دا د الله پیغمبر دی د سره د بره نه مدد دی زمونږ هر یو منصوبه ناکامیابه کېږي. بلې معجزات هم د نبي علیه السلام ولیده د حقانیت دلایل یې ولیده الله زړه کې ملامت کړه د خپل کفر چې به زو ایمان پرې راوړو. خالد ابن ولید ځان له روان دی هېڅوک نه خبرئ نوجوان دی او عمرو بن العاص ځان له روان دی دا یو د دې بل نه دی خبر دا بل د بل نه دی خبر دا خو چې مدینې ته نږدې شو اچانک لاره کې یو بل سره میلاو شو څه کې ځوانه چېرته روانې دا بل دی بل ته چېرته روانې دلته څه کې دې علاقه کې هغه وایي یاره بس زه خو په دې اراده را روان شویم چې بس نوره د دشمني د دې نبي سره چې کوم دی مخالفت جنګونه بس پوه شو مونږ چې دا په حقه دی مونږ په باطله زه خو ورځم زه په ایمان راوړم دا بل ورته زه خو په دې نیت راوته او دواړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کېږي او په همدې کال عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنهم ایمان راوړي. نو چې کله دا دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل چې راغه خالد بن ولید او عمرو بن العاص دا ډېر د دې تاریخ وروسته وګوره تا ته پته ولګي دې کافر کپرې څومره ماتې کړي بیا وروسته څومره مضبوط خلک دی. خالد ابن ولید رضی الله عنه دا هغه اندازه د دې نه ولګوه د قوت چې په جنګي موته کې د هغه په لاس کې اته تورې ماتېږي او پسې ماتې په دیوال نه وایي نه په ګټو وایي د خلکو په کپرو یې ماتوي. نو د په دې لاس کې به دا زور څومره وایي نه تورې مې لاس کې ماتې شوې صرف یو توره یمني توره هغه را سره پاتې شو اخره پورې مې جنګ بیا په هغې کړی دی. دا د سیخ خو خلک نو دا صحابه. نو چې کله نبی علیہ السلام وکته دا دوان خالد ابن ولید رضی الله عنه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو ځکه ځوانان دي نوجوانان حق ته راغله وی فرمایل نن مکې موږ ته خپل جګرونه راوغورځول نن د مکې جګرونه موږ ته حواله شو لکه څنګه چې په جسم کې د جګر کردار دی چې جګر کې د ګرمایش راغی ټول بدن د خرابۍ هیپاټایټس او فلان او فلان وایرس بدر کې راځي جګر د خراب شو او چې جګر د سیټ دی برابر دی بس صحت به دی ښه معده به دي صحیح وینه به دي ټیکي اعصاب به دي ټیکي پټې به دي برابري د وینې دوران
به برابري هر څه د دې سره یو تعلق ساتي. زړه او جیګر او دماغ دا خو ډېر اهم ځایونه دي په بدن کې. ځکه نبي علیه السلام فرمایل مکې موږ له جیګرونه راکړو. مطلب دا دی نن نه بعد د مکې خلک د دې دوو ځوانانو په وجه ډېر کمزوري شوي. دا هم کې راغله هغه ځوانان او عثمان بن طلحه رضی الله عنه دا هم یو ځوان هغه هم په دې میاشت د سفره کې ایمان راوړی دی. دغه رنګ زما محترم ورونو په دې میاشت کې 12 کال د هجرت او په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. 2 کال شوي چې وفات او د ایرانیانو سره یو جنگ راغی. په روم او فارس حمله شروع شولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا پیشنګوئی فرمایلی وه چې روم بم الله موږ له راکوي او فارس بم راکوي. هغه د نبی علیه السلام پیشنګوئی پوره شوله. د هغه ملګرو په لاسو باندې الله دا ځایونه فتح کړل. شروع یې د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې وشوه. اختتام یې د صحابو په دور کې وشو. الله رب العالمین د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګوئی دنیا ته راښکاره کړله. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا د دې جنګونو اولنی کمانډر دی چې دی تللی دی فارس طرف ته. په فارس یې حمله کړې. دا د کسرا بادشاه د لاندې ملکونه و. کسرا خو بیا د نبي علیه السلام زمانه کې خسرو پرویز خو د نبي علیه السلام زمانه کې بیا الله مردار د خپل زوی د لاس. زوی نه بعد بیا لور راغه او چې لور راغه نبی علیه السلام فرمایل وی لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأ. هیچ هغه قوم نه کامیابیږي چې هغوی په خپل ځان باندې ښځې مشرانې کړي. داسې قوم ښه ورځ بیا نه ویني. بیا هغوی هغه زوال شروع خو بیا هم په دنیا کې دا غټ طاقتونه و دوه روم او فارس. صحابه کرام رضی الله عنهم په حمله وکړل او فارس ډېر سخت جنگي قوم. خالد ابن ولید رضی الله عنه په 12 کال د هجرت چې د دې میاشتې اولنی تاریخ د سفر د میاشتې هغه حمله وکړله او په دې وخت کې د دې ایرانیانو د مجوسو ایران ته مخکې فارس ویلو. فارس والا د ایرانیانو کمانډر چې د جنگ هغه قارین ابن قریانیس په نوم باندې یادېده چې کله دواړه فوجونه یو بل سره مخامخ شو الله رب العالمین ایرانیانو ته مجوسو ته شکست ورکړ. آتش پرستو دی به شرک به کو د اور او د نور عبادتونه کول. دی به ویلې د دنیا دوه خالقان دي. یو خالق د خیر دی یو خالق د شر دی. کوم هغه الله چې خالق د خیر دی رڼاګانې او خیرونه پیدا کړي هغه به ویل دا خو الله دی. صحیح ده. یزدان به ورته ویل یزدان. او چې کوم خالق د شر دی او د تیارو دی نو هغې ته به شیطان ویلو. نعوذ بالله. شیطان وایي څه دا تیارې او شرونه شیطان پیدا کړي او دا خیرونه او دا رڼاګانې الله پیدا کړي. په دې باندې هغوی څه شو؟ مسلمانان کافر شو. په دې باندې خفه کېږئ مه. خیر دی ستاسو توجه دپاره یو مثال در کوم. هغه خو زه په دې کافر شو چې تا دا په ټول امت په دې متفق دی چې په دې کافر شوي دي. خالق د خیر او شر دواړو الله دی. دې کې د الله حکمت دی چې دا شرم الله پیدا کړی. په دې بندګانو امتحان دی. ځکه امتحان نه پس سړی پاس کېږي بیا جنت ته ځي. چې امتحان دی جنت او جهنم بیا څه دپاره بیا خو حکمت پکې نه و. بیا په دې کې پوشیده حکمت پکې دا دی چې ما او تا باندې امتحان دی او په دې امتحان کې چې څوک پاس شه الله رب العالمین به جنت ته بوځي او چې څوک فیل شه جهنم دی. ځکه الله رب العالمین دواړه کارونه پیدا کړي. الله قرآن کې فرمایي وهدیناه النجدین. ما د انسان ته دواړه لارې ښودلي. دغه دی د خیر لاره او دا دی د شر لاره. دغه د نیکۍ لاره دا بله د ګناه لاره. دا د توحید لاره دا د شرک لاره. دا د سنتو لاره دا بله د بدعاتو لاره. دا دواړه الله رب العالمین واضح کړي. نو دوی خو په دې باندې کافر دي او ټول عالم په دې متفق دی چې دوی وایي خیر او رڼاګانې الله پیدا کړي او شرونه او تیارې شیطان پیدا کړي. او تاسو ما ته دا ووایئ یو سړي کلمه هم ویلې ده او 5 وخته لمونځ هم کوي او په ده باندې مصیبت راغی. یعنې شر عمدي مصیبت ته وایي که نه. مصیبت راغی بچي نه پاتې کېږي یا بچي کېږي نه یا پکې یو بیماري ده یا په یو بل تکلیف دی. ته ورته وایې چې څنګه چلی یار دا حالات بس خبر شوم داسې بل تکلیف در باندې راغلی بیا دې چې کوم دی خبر شوم بل بچی دی مړ شو ستا بچي نه پاتې کېږي. نو څه وایي؟ وایي د الله درانه دي د الله له طرف نه دي. وایي که نه وایي؟ خبره زما نه پوهېږي لکه داسې وایي که نه؟ د دې شر نسبت چا ته کوي؟ لکه دا مصیبت او دا حادثه په ما څوک راولي؟
بل ورځ چې بیا ته دته ګوري دی به روان یو بابا له دی به روان یو پیر له څه کې لکه یاره چا راته ویلي چې دا بابا ډېر مړنی دی او ډېر خیر او برکت به دې کور ته راشي بچې به دې پیدا شي نو د شر نسبت یې چاته وکړو او د خیر نسبت یې چاته وکړو بابا ته نو دی خو د مجوسو نه ورپسې هغه خطرناک کار دی هغوی خو شر شیطان ته او تیارۍ شیطان ته منسوب کړی وه او خیر یې الله ته منسوب کړی و رڼاګانې په دې کافر شو او تا شر بابا ته د الله ته منسوب کړلو او خیر دې بابا ته منسوب کړلو نو ته څنګه مسلمان یې شکر الحمدلله په ګیره لاس راکاږي او ډېر ای الله مې دې ایمان نه خطا کوي نوره خطایي لا څه ته وایي ته ایمان لا پېژنې نه خفه نه شي په دې باندې اول ایمان وپېژنې چې ایمان وایي څه ته توحید وایي څه ته صرف نوم دې اورېدلی الله مې دې ایمان نه خطا کوي توحید وپېژنه د یو الله عبادت بندگی یو الله رب العالمین نه د خیر او د شر امیدونه ساته صحابه کرام رضی الله عنهم ته وګوره بیا د هغې نه بر انبیا کرامو ته وګوره تکلیف پرې راغلی دغه امتحانات په هغوی راغلي دي نو چا ته متوجه شوي دي الله رب العالمین ته متوجه شوي د آدم علیه السلام دعا وګوره قرآن کې د نوح علیه السلام دعاګانې وګوره د ابراهیم علیه السلام وګوره د موسی علیه السلام وګوره دغه رنګ د عیسی علیه السلام وګوره د زکریا علیه السلام وګوره بچی نه کېږي دعا د چا نه غواړو الله نه غواړو رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اے ربا مال د خپل طرف نه پاک اولاد راکا یقینا ته قبلونکې اورېدونکې د دعاګانو دغه د انبیاء کرامو کردار دی یعقوب علیه السلام باندې غم راغلی دی خپل بچی یوسف علیه السلام خپل ورونو بوتلی دی په دوکه باندې کوی ته یې غورځولی مصر ته هم رسېدلی پلار ته خبر نه دی که پیغمبران په غیبو نه پوهېږي خپل بچی وسره دوکه کوي د پلار سره او پلار یې جاړي قرآن کې الله فرمایي وبیضت عیناه د یعقوب علیه السلام سترګې مبارکې تکې سپینې واوړېدلې د ډېرې جړا د لاسه او بیا الله رب العالمین ته صرف خپل درد پیش کوي انما اشکو بثی وحزنی الی الله یقینا زه خپل درد غم دا خپل الله ته ښکاره کوم مخلوق ته نه ښکاره کوم مخلوق ته جزا فزا او فریاد نه کوم رب العالمین دې زما مدد وکړي غرض مې دا دی زما محترم ورونو چې د ایرانیان چې کوم د دوی عقیده کې دا شرک الله رب العالمین د علاقې فتح کړي په دې جنگ کې خالد ابن ولید رضی الله عنه کمانډینګ کو 30,000 ایرانیان قتل کړو او دې وجه نه اوس پورې ګوره دوی په زړونو کې ډېر سخت بغض دی صحابه دا ډېر قوم پرست خلک دي د قوم پرستی یو غټ مرض دی بعضې خلکو کې راشي او د دې د وجه نه دوی اوسه پورې صحابه کرام رضی الله عنهم پسې کنځلې کوي د دروغو تاریخونه بې بنیاده منګړت روایات بې سند روایات چې ته ګوري سند کې چې ګوري چا ته رسېږي د دې یو نیکه تېر شوی ابو مخنت لوط ابن یحیی ټول خلق وایي د هغه زمانې ټول علما پې متفق دي ټول محدثین چې دا یو انتهایی کذاب وضاع او انتهایی متشدد رافضي بدزبان انسان او لوی رجسټري دروغجنو که قتل الحسین ګوري اولنۍ واقع د کربلا هم د لیکلې ده ټولې پکې دروغ مرچ مسالې ورچولې که وروسته بیا ګوري صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې څومره دروغ لیکلي دي ظالم لیکلي دي بدبخته لیکلي دي ابو مخنف او دغه ورپسې راځه بیا د دې نور کسان ځکه بنیاد یې عبدالله ابن سبا ایښی چې هغه یهودي و په یو سازش رادن نه شو یو منګړت عقیده د ځان نه جوړه کړله او یو ناره ولګوله او دا یې مې ویلې پکې چې علي رضی الله عنه ګوره مشکل کشا دی او ده کې د الوهي صفات موجود دي علي رضی الله عنه په خپل ژوند کې د دې خلکو سره دشمنۍ اعلان کړی دا خلک زما ملګري نه دي زما نوم استعمالوي د اهل بیت نوم استعمالوي خو دا زما ملګري نه دي او په یو موقع کې بیا وسوځول حدیث د بخاري کې راځي د دې څه کسان یې ګرفتار کړل علي رضی الله عنه فرمایل دا زما د نوم په آړ کې چې زما نوم استعمالوي او د اهل بیت د محبت نارې وي دا د مسلمانانو کې د کفر او د شرک عقیدې خورئ نو ویني ولا وسوځول ځکه دې وخت کې علي رضی الله عنه ته هغه حدیث نو معلوم چې یاره یو چاله به د اور سزا نه ورکې نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې خبر شو بیا وروسته وفرمایل که دې وخت کې زه د علي رضی الله عنه په خوا کې وی نو ما به ورته ویلي وی چې دا سوځولی به دې نه همداسې به دې سزا ورکړی وی بس په توره به دې والي وی بله سزا به دې ورکړی وی خو الله رب العالمین دې نه منع کړي چې زما عذاب به
انسانان لنور کې الله په اور عذاب ورکي انسانانو له په جهنم کې نو انسان لنه د پکار چې په اور چاله عذاب ورکي علي رضی الله عنه دا حدیث نو معلوم نو رسیدلې دغه وخت پورې کني چې رسیدلې صحابه خو د حدیث خلاف نه کو عبد الله بن عباس رضی الله عنه بیا فرمایلی که زه د علي رضی الله عنه خواته وي ما به دا مشوره ورکړې چې دا کار مکوي بل سزا ورکي په بل طریقې کې وجنې خو دا سزا ورنه مور دا فتنې مختلفو طریقو باندې را پیدا شوی په دې امت کې خوري وي عجیب انداز باندې الغرض مقصد مې دا دی چې په دې میاش کې ډیر ناشنا او عجیب واقعات راغلي دي یو واقع چې په دې میاش کې راغلی دا هغه دا چې په دې میاش کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه 15 کالو د هجرت د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت واقعات دي ځکه خو د دوی بدی شي عمر رضی الله عنه صحبت په لګي دا غلوم په ډېر بدلې نو چې کله سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دوی هغه خاص خار باندې حمله وکړه او د فارس په دی علاقو باندې ور داخل شو ځکه بیا وروسته صحابه تقسیم شو خالد بن ولید رضی الله عنه یو طرف ته شو او سعد بن ابي وقاص په بل طرف شو عمرو بن العاص مصر طرف ته او داسې تقسیم شو بیا ګروپونه نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کوم کمانډینګ کړي حیران ورته پاتې شي او تاسو ته پته ده دا صحابي دی ما درته په سابقون الاولون موضوع سلسله کې ویلو کم صحابه چې اول په نبی علیہ السلام ایمان راوړ دا پکې هغه صحابي دی چې یو په 10 مبشره کې داخل دی هغه صحابه چې نبی علیہ السلام ورته په یو مجلس کې د جنت زیره ورکړی ګوره بعضې خلک یو بله مغالطه کې پراته دي دا ستاسو ذهن کلیر کول لپاره دا خبره وکم بیا مخکې لاړ شي بعضې خلکو دا خیال دی چې نبی علیہ السلام صرف د 10 صحابو ته د جنت زیری ورکړی باقي ته نه دی ورکړی نه دا خبر خطا ده دې ته چې 10 مبشره وي دا په دې معنا چې دوی ته په یو مجلس کې د جنت زیری میلاو دی خبره پوه نه شوئ 10 مبشره ورته ولې وایي ځکه په یو مجلس کې نبی علیہ السلام د دې 10 واړو نومونه واخیستل چې ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلي فی الجنه وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة أو سعيد بن زيد كما غيات وسعيد بن زيد في الجنة سعيد في الجنة هذا غرانغا هغه بل صحابي چې هغه شام فتح کړو سنمي ابو عبيده بن جراح رضي الله تعالى دا صحابه دا لس نبی علیہ السلام په یو مجلس کې د دې نمونه واخست په دې معنا دوی ته 10 مبشره وایي هغه لس صحابه چې په یو مجلس کې نبی علیہ السلام نمونه اخستي باقي د قران ایتونه چې ګوري د ټولو صحابه مبارک علی العموم الله رب العالمین اعلان کړی دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دې صحابو نه رضا او دوی د الله تعالی نه رضا او خوشاله او دا څنګه سوره توبه کې چې کوم 100 نمبر آیت دی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار د دې په اخره کې الله رب العالمین فرمایي دا ټول الله جنت ته داخل کړي دي او الله رب العالمین دوی ته اجر عظیم او بخنه کړی دا دا آیت په بنیاد باندې صحابه کرام رضی الله عنهم جنتیان دا څنګه قران کې زی په زی بیا ګوره سوره فتح کې ګوره لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره هغه سوارلس نیم سو صحابه چې نبی علیہ السلام سره د ونې د لاندې کې کړ د ونې د لاندې بیعتونه وکړه په سفر د حدیبیه کې چې کله د عثمان رضی الله عنه د شهادت اطلاع راغی او پروپاګاندا وا بیا وروسته دروغ ثابت شو خو نبی علیہ السلام لوزر واخست چې بدل یې اخلو الله رب العالمین قران کې ایتونه نازل کړل دا دومره وفادار دي دومره زما د نبی صلی الله علیه وسلم په आवाज لبیک وایون کې دي زره ټولو ناراضایم چې دا ونه د لاندې کې ناست او زما نبی له پلاس کې لاس ورکړو بلکې الله رب العالمین ته دومره صحابه ګران دي چې ورپسې الله یو لفظ فرمای یو ناشنا ډیګری الله جاری کوي ید الله فوق ایدیهم الله فرمای دا الله لاس د دوی د لاسونو د پاسه دی الله اکبر دا الله لاس د صحابو د لاس د پاسه د عزت په چرته چاته ملاو شي دومره لوی عزت دومره لوی کرام دومره لوی اعزاز الله رب العالمین فرمای چې زه د دین رضا یم الله ته د رضا اعلان څوک چې دا وایي چې صحابه نعوذ بالله ټول مرتد شوي دي ولا یعوذ بالله صرف سلور وایي صحابه دي سلور یو طرف ته 15 کسان یادې د اهل بیت وایي دا 15 دي هغه 5 تن پاک آیت او 15 او بل طرف باقي صحابه کې صرف سلور دي نعوذ بالله الکه دا وخت د قران تکذیب کې قران کې الله فرمایي دا سي صورت چې ماشومان او زمونږ زنانو ته یاد ده
بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. افواج دو کسانو درې تو سلور تو افواج خو ډلو ته فوج هم نه دی ویلې فوج هم الله نه دی ویلې چې فوج به راځي دین ته به داخل. الله وی افواجن فوجونه به دین ته راځي. نبی ستاسو په ژوند کې مکه به فتح کېږي، مکه فتح شو دین ته به فوجونه را داخلي. نو الله خو فوجونه قرآن وایي، صحابو ته افواج ویلي دي او ته سلور کسان نعوذ بالله. نو موږ به د الله د کتاب منو که ستا د دروغو تاریخ په منو، موږ به د رب العالمین کتاب منو، د رب العالمین قرآن. صحابه کرامو ته هغه ډیګرې جاری کړي چې ما او تاسو تصور هم نشو کولای، تصور هم نشو کولای. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه چې کله 15 کال د هجرتو د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت او هغه په کسرا باندې د کسرا په حکومت حمله وکړله، ځکه دا وی هر بادشاہ ته به کسرا ویلو، د فارس بچ کوم بادشاہ او چې کوم د روم ته به قیصر ویلو، قیصر روم به ورته لکه زمون ملک وی وزیر اعظم صدر داسې یو نوم خپل نوم بدلی خدای او ډیګری د ګورنمنت تر طرف نه داغه په نوم جاری شي چیرې دا په دې نوم باندې یادېږي دا شخصیت چې کله دې زه تر ورسي. غرض مې دا زما محترم ورونو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د صحابه دشمنانو ته د مور کنځلي کړي نعوذ بالله خپل کتابونو کې. او زما نبی سوی د صحابه دشمنانو ورته د مور کنځل کوي په کتابونو کې لیکلي خپل تاریخونو کې. او زما نبی سوی د احد په میدان کې دا سعد ولاړ دی، نبی علیہ السلام نه خپل نبی علیہ السلام مخې ته د ځان نډال جوړ کړی دی چې کوم غشي راځي کوم توري گزار راځي نیزه دی ورته ولاړ دی، طلحه ورته ولاړ دی، طلحه په یو لاس باندې تورم نیسي، نیزه تم لاس مخ کې کوي، غشي تم لاس مخ کې کوي، د طلحه رضی الله عنه ټول لاس ختم شو شل شو. او د یو څو صحابه نورم ګرچا پیرا ولاړ. نبی علیہ السلام په فرمایل کو څوک په مخ د ځمکه ګرځیدون کې شهید ګوري چې په مخ د ځمکه ګرځي طلحه ته دی وګوري. دا هغه کس دی هغه ځوان غیرتی چې په ما کم گزار راغلی د لاس ور مخکې کړی دی دی ختمو هر گزار د مرګ خبره چې الله مرګ نو لیکل د شهید دی په ژوند کې ول شهادت ډیګري جاری کړ نبی علیہ السلام. او نبی علیہ السلام په ځان نه ډیګري نه جاری کولی، چا به ورته ویل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله قرآن کې فرمایي سوره النجم کې دا زمان نبی په خپل خواهش جب نه چلی بلکې زړه کې ورته الله وی زور واچو وحی نو بیا خبره وکي د زبان مبارک نه جاری شي خبر. دا هغه سعد دی ما تاسو ته ویلې چې د صحابه دشمنان د مور کنزل کوي او زمان نبی سوی ورته د احد په میدان کې ارمی یا سعد فداک ابي و امي. الله ځکه دا په غشو کې اشتلو کې ډېر تکړه نشانه بازو نو د سره کسوړی و هغې نه به چې غشی راویستو پکې به کې په دې مشرکان به ورخوښه کړل. نبي علیه السلام نه به کسان تمبول او تیتر بیتر کول به نو نبی علیہ السلام ورته په دغه وخت کې د ګرم جنگ کې وای وشتل کوه ای سعدا زما د در نمور او پلار قربان شي. دا نبی علیہ السلام صرف دې صحابي ته ویل، اگر چې بعض روایتو کې د زبیر رضی الله عنه بارک امراضی کم چې د نبی علیہ السلام د ترور زوی هغه ته هم دا ویل دي، خو د سعد رضی الله عنه بارک بالکل په صحیح سند او قوي روایت دي چې په صحیح بخاری صحیح مسلم په ټولو احادیث کتابونو کې راغلي. بلکې چې کوم صحابي سره به کسوړی نبی علیہ السلام لیدله او په دې لاره به تېرېده په دې میدان د احد کې نبی علیہ السلام دې خوا راشه چې راغلی و دا غش ورکړه سعد له ځکه ستا ته دونه تکړه نه ته دونه ښه نشي استعمالولی. سعد یې بهترین انداز سره استعمالوي د خلک په صحیح طریقه باندې ولي. دا هغه سعد بن ابي وقاص دی او دا هغه سعد بن ابي وقاص دی چې مستجاب الدعوات دعاګانې به قبلېدلې. د دې واقع تاسو ته ما ویلي وه چې یو کس په کوفه کې به دا گورنر شو چا په 3 دروغ تړلي 3 الزامونه او د ورته بیا هغه 3 خیرې کړی وي که نه الله رب العالمین په هغه کس باندې ولګول به جړل چې ما په یو لوی صحابي 3 الزامونه لګولي وو پراپیګنډه خلکو کوله ما ویل به دا به داسې وي نو او زه د هغه خیرو رانیولی یم. او هغه صحابي دی چې د نبي علیه السلام په ماماګانو کې راځي ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم د والدې د طرف نه کورنۍ دا بنو زهره خاندان دی دا د مدینې دی د دغ کورنۍ اصل کې د مدینې و بیا وروسته مکه کې یو ځای بل ځای خلک خواره شوي نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم د ماماګانو په کورنۍ کې هم راځي. دا سعد بن ابي وقاص د تاریخ وګوره چې د په فارس کله حمله کړې ده
او د ایرانیانو کمې کپرې ماتې کړي. الله اکبر. او بیا کله چې د مدائن تاریخ لګو ګوره، مدائن دا د فارس ډېر غټ ښار دا په عراق کې، خو دا فارس د عراق هم مخکې ګوره په د ایران او عراق دا ټول یو فارس. مدائن چې کله د فتح کړو دا ډېر اهم ښار سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. نو چې کله مدائن فتح کړو نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د مدائن په قله کې دنه سره د بلګورو نه وته ور داخل شو او دغه شان د جمعې ورځ و، دا میاشو او د جمعې ورځ. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه حکم وکړو منبر کې خو دې شو د فارس د ایرانیانو په دغه کې قله کې منبر کې خو دې شو او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د جمعې خطبه پڑھاو کړه. دا په تاریخ کې اولنۍ د جمعې خطبه ده چې په مدائن په قلا کې پڑھاو شوې. دا کارنامه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. دغه رنګ نور مختلف ګڼ واقعات هغه په دې میاشت کې راغلي دي. لکه یو به کې بل ذکر کما، هغه خاص یو واقع ده چې کله په د مسلمانانو وروستو دورونو کې مستعصم بالله هغه د مسلمانانو حکمرانو خلیفہ چورته وي په بغداد کې واغه او هغه د تاتاریانو سره مذاکرات روانو او ورته مطالبات مخې ته کې خو داغه ونه منل مسترد کړه، یو خبره منلو ته تیار نشو. او دا خبره هم یاد کړئ، تاسو ګورئ د تاریخونو مخکنی مسلمانانو حکمرانان چې په خواني کله به ظالم مو کله به سي ګناونه کې مبتلا او خدای غیرت وکيو، خپل قوم په سر به ډیر غټ غیرت کو، د ذلت له ځان او قوم نو ورکو، تا کار به نه کو، یو جيبه غوندي صفات وبایي د انکار وکړ. ابو خفیه سازش د وزیر سره جوړ کړلو، ابن علقمی رافضی، دام رافضی د صحابه دشمنو د وزیر بس بدقسمتي وده اگر اولګي د سازش د مسلمانانو په خلاف کې وکړو، د چا په صف کې ودرېدو، د مسلمانانو په خلاف کې د کافر سره ودرېدو، تاتاریانو سره په هغه وخت کې نسوارو هم اتحاد کړو، عیسایانو خپل بدل یا خسته وخت د مسلمانانو دا ویم پکې کسان شامل. او چې کله د تاتاریانو لخر را داخل شو په بغداد باندې او بغداد باندې هغه حمله وکړه، تاسو دا تاریخ وګورئ، ابن علقمی دا غداری وکړه، د مسلمانانو په سر سودا وکړه، دی وزیر دی غدار. او چې کله تاتاریان راغ په عراق باندې او د بغداد په دې خار باندې، په دې وخت کې دا بغداد د ټول علماو مرکز و، ځکه بیا وروسته دا دارالحکومت او دارالخلافه دا وه، خلیفه بالته نو ټول علما محدثین به ملته درس تدریس به ملته او دغه رنګه الته غټي غټي لایبرری وي چې مشهوره لایبرری پکې په تاریخ کې په بیت الحکمه باندې یادېږي. بیت الحکمه دا یو ډېره دومره عظیمه لایبرری وه چې د قرآن د تفسیر د حدیث د شرح د حدیث د عربي لغت د دې نه راواخله تر د منطق، فلسفه، علم طب، علم کیمیا، د هغه زمانې چې جدید دنیوي علوم او دیني ټول پکې پراته کتابونه او د مسلمانانو میډیکل کتابونه دا هغه وخت. او چې کله تاتاریان را داخل شو په خار باندې، مسلمانانو قتل عام وکړو، خلیفہ یې موجلو، ټول مسلمانان یې قتل کړه. دومره قتل عام شو چې تر 2 لاک پورې د مسلمانانو د شهداو تعداد ورسېد. هر زمانه کې مسلمانانو سره عجیب عجیب واقعات راغلي، خو دا دین څوک ختمولی نشي، عجیب دین دی دا دین اسلام، ختمیږي نه. او د دې د کوپړو نه مینارونه جوړ کړه او بیا لاړه بیت الحکمه چې کم کې دا د مسلمانانو قیمتي علمی ذخیره پرته وه، کتابونه او د هغه زمانې د علماو هغه ذخیره علمي پرته وه، هغې ته اور واچولو. او دغه چې کم د دجلې دریاب دی، تاسو د دې تاریخ وګورئ، څو ورځې د دې د اوبه دا تکې تورې روانې وې، ځکه کتابونه یې راواخېست، د هغې هغه ایره او د هغې هغه نسخې دي دریاب ته ورغورځولې، د دې هغه ایرې د ایرې چې کوم اثرات و، د دې د هغه سیاهي کوم اثرات و، ځکه هغه زمانه کې پرس خو نه په لاسو لیکلو، نو هغه سیم چې دی د اوبو کې خورېدله او دا اوبه تکې تورې روانې وې، مسلمانانو چې کوم دی جړل او دردمند. دغه دردناکه واقعه هم په دې میاشت کې راغلي. داسې نور ګڼ واقعات هغه په دې میاشت کې راغلي دي، د سفر په دې میاشت کې. خو غرض دا دی، دا زموږ د اسلام تاریخ دی، ستاسو ته مې اشاره دې ته وکړله
چې موږ ته اسلام دا نه دی ویلي چې یو دردناک واقعه یو د غم یو سانحه راغله نو دا به کال په کال تازه کې یا به تر دې څلوېښتې نه کې نه دا په دین کې نشته نه د دې کلیزې مناول شته او نه د دې څلوېښتې مناول شته او دغه رنګه که د خوشحالۍ یو مقام راغلی ده نو هغې ممکن موږ ته اسلام دا نه دی ویلي چې کال په کال ته د دې نه سعید جوړ کړه او زه یو بل دین جوړ کړه هغه ورځ باندې ته یو فنکشن یو څه پروګرامونه کوه نه دې هم راته نه دی لکه یو یهودي راغو رستو بیا ایمان راوړی د عمر رضی الله عنه په دور کې کعب الاحبار هغه عمر رضی الله عنه ته امیر المؤمنین ستاسو په دې قرآن کې روایت دی که دا په موږ یهودو کې نازل وی نو موږ به په دغه ورځ باندې چې په دې آیت کې ورته اشاره شوي لاتخذنا هذا اليوم عيدا موږ به دا ورځ د اختر ورځ ګرځولې وی عمر رضی الله عنه کومه ورځ ده وایي چې دا ستاسو قرآن کې دم بیا وروسته ایمان راوړی قرآن یې لوست وایي دا قرآن کې د آیت نه دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ما ستاسو دین کامل کړو تاسو باندې خپل نعمت پوره کړو تاسو لا زه په دې راضي یم چې اسلام مې ستاسو دین وګرځو دا وګوره دومره عجیبه ورځ ده چې الله تاسو ته دا زیری درکړی چې ستاسو دین مې کامل کړو نو په کار چې په دې ورځ خو اختر وشي او جشن وشي ځکه دا خلک د ځان نه اخترونه او جشنونه جوړوي که نه څوک چې دین تابع نه وي مونږ خو چې اختر کوو یا جشن کوو مونږ د چا تابع به یو د قرآن او حدیث که نبي راته ویلي چې وی که اختر کوئ چې وی مې کوه نیک نبي مونږ ته دوه اختره ښودلي وړوکي اختر او غټ اختر بس دی راته نه دی چې بل اختر به یو غدیر خم به پکې یو عید میلاد النبي به پکې یو فلان به پکې یو لکه نصارا چې عید میلاد مریم او عید میلاد عیسی وغیره مناول دا زموږ دین کې نشته دا خبره زمونږ کوټلی دین دی مضبوط دین دی او خبره په دلیل باندې بنا ده هر یو خبره چې د الله د نبی دا زندگی مونږ ته نمونه ګرځېدلې ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اسوه حسنه دا ده د دې نبی صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک ته ګوره که هغه یو کار کړی دی وایي که چې نه دی کړی مې کوه ځان ته وساته هغې ته به ګورې دا زموږ دپاره نمونه ده نو عمر رضی الله عنه ورته ویل دا آیت خو مونږ ته معلوم دی میدان عرفاتو ورځ د عرفې وه او دا په نبي علیه السلام باندې نازل او د جمعې ورځ هم وه او د دې په سبا له اختر و غټ اختر نو لهذا مقصد یې دا و چې موږ د ځان نه اخترونه نه جوړو موږ ته چې نبي نه ویلي او الله نه ویلي نو موږ د ځان نه اخترونه د ځان نه چې کوم دی دا کال په کال خپل مختلفې ورځې مناول دا زموږ په دین کې نشته صحابه کرام رضی الله عنهم دین په بصیرت باندې منلی هسې زموږ په شان ته نه و چې په سترګې پټې کوو چې چا څه وویلي ویې منه چا چې څه وویلې ته ورسره په ها کې ها میلاوه نه هرې خبرې دلیل ګوره ثبوت ته ګوره چاہے قرآن و سنت نه دا عمل ثابت ته او که نه هغې نه بعد پې عمل پکار دی الله رب العالمین دې موږ تاسو په صحیح دین باندې پوهه کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى دي منغو تاسو په هغه کارونو کې استعمال کی کم چې د قرآن او سنت نه ثابت دي دا کم سوال چې راغلی دی موقع ختمه شوې ده او خو هغه وخت کې سړی موقع یا موقع موجودي یا مقرر رواني سړی سوال وکړي بې موقع بې محله سوال کول یا د دې جواب کول دا هم د حکمت نه خلاف دي او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک م الله دا ادب قرآن کې ذکر کړی مؤمنانو ته چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم 101 نمبر آیت دی سورة المائده ایمان والا دا هغه څیزونه تپوس مه کوئ چې جواب درته میلاو شي بیا به خپئ بیا به چې ولې مې دا سوال کو نیو بلا ضرورته تپوسونه کول دا نه پکار چې د یو مقیم محل مناسب سړی تپوسو کې یو موقع جوړی او ته د هغې تپوسو کې نو هغه ټایم کې بیا خوند کوي نو بې ځایه تپوسونه ځان ساتل پکار دي او انشاءالله که زما دې موضوع باندې ته لږ سوچ وکړې او پې پوه شي
نو په خپل سوال په جواب هم ته پوهیږي. ستاره دې سوال جواب شوی دی زما په خطبه کې ان شاء الله تعالی. خو که چېرته ته په دې کې لږ سوچ وکړې، غرض دا دی چې د ځان نه ورځې مناوول، د ځان نه چې کوم دی یو څیز د دین یې څه ګرځول چې نه په قرآن کې ثابت دی نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابت دي، موږ او تاسو د ځان نه دین نه کمولی شو نه زیاتولی شو. چې څه پکې دي دا ترې لرې کولی نه شو، او چې څه پکې نشته دا پکې داخلولی نه شو. نو د دین ځان ساتل پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته دینی بصیرت راکړي. رب العالمین دې څومره بیماران دي الله دې شفای کامله ورکړي. الله رب العالمین دې څومره بے روزګار خلک دي الله دې حلال روزګار ورکړي. رب العالمین څومره کسان چې هغه په تکلیف کې دي، پریشانینو کې دي، هر قسم پریشانین دي، رب العالمین پریشانین د خپل فضل او رحمت په بنیاد باندې ختم کړه. الله رب العالمین دې څومره مسلمانان قرضداري دي الله دې قرضونه خلاص کړي. رب العالمین دې په ټول عالم اسلام کې امن او امان قائم کړي. الله رب العالمین دې مسلمانانو په مابین کې اتحاد او اتفاق راولي. د مسلمانانو خلاف د امت مسلمه خلاف چې څومره سازشونه دي په هر رنگ کې چې کیږي، کوم په پویګو کې نه پویګو او هر دشمنی په هر رنگ کې رب العالمین دې دا ټول سازشونه ناکام کړي. رب العالمین دې د عالم اسلام دشمنان په خپل جالونو کې په خپل ونخلي. الله سبحانه وتعالى دې ټول عالم اسلام کې خوشاله او امن او امان قائم کړي. صفونه برابر کړي چې مشران لمخ کې صفونو کې ځای ورکړي.